سلامونه هونیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. د محمد ظاهر شاه د حکومت د پرځېدو وروسته بیا تر دې ورځې پورې دا هوازی په افغانستان کې شته چې راتلونکي شپږ میاشتو کې مهدي آخرالزمان راځي، بالغ قیامت کېږي او دنیا ختمه ده او ټولو به بس ځو جنت دوزخ حساب کتاب کېږي. نو نه خپل ماښام ډوډۍ پسې دونه په لټه کې اوسه، نه کار وکړه، نه یو کمپنۍ جوړه کړه، نه یو کار غریبي جوړ کړه، نو هیڅ مه کوه. فقط د همدې ته کښېنه چې د قیامت ورځ کې نږدې ده او تاسو دغه ته کښېنئ. دغه 40 کاله کې نه مهدي آخرالزمان راغی، نه هم قیامت شو او نه هم زموږ ژوند سم شو. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوم چې څنګه د مهدي آخرالزمان خبره د کندوز څخه را پیدا شوه او څنګه دا اوس نن سبا ټول ملایان په دې باندې بازارموندنه کوي چې مهدي آخرالزمان چې دی هغه د کندوز څخه راځي. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تیریږم. که تاسو په اسلامي کتابو کې، دینی کتابو کې یو خبر اوریدلی اوسي، کنه تر ډیره پورې دا په یو حدیث ډول باندې خلک بیانوي چې دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې په آخر زمانه کې د خراسان څخه یو څو ډلې سپین راپورته کېږي او سپین تور بیرغونه به یې په لاس کې اوسي او دا د مهدي آخرالزمان لښکرې دي او دا لښکرې به ټوله دنیا فتح کوي او دا به د هغه وروسته به دجال پیدا سي او بیا وروسته به قیامت وځي. دغه خبرې چې دي دا 40 کاله دا کیسې روانې دي او دا په همدغه خاطر باندې چې هغه حدیث ته مربوط دا خبره سوې ده. خو په اصل کې دا خبرې د حدیث داسې یو قوي حدیث په دې هکله باندې نشته او د دې حدیثو چې سپړل هم وکړي بیا وروسته دا موضوع برته امام باقر ته راځي چې دا خبره امام باقر کړې ده او امام باقر وایي خو دا خبره برته لاس په لاس کېږي چې دا داس خبره ده. خو ښه اوس خبره دا ده چې دلته تروریستي ډلې جوړې سوې، که هغه مجاهدین په نامه باندې جوړ سو، که هغه طالب جوړ سو، که هغه القاعده جوړ سو، که هغه د داعش په نامه جوړ سو، که تاسو لیدلی اوسي دغه ټول دپاره یو بیرغ یې جوړ کړی. د مجاهدینو دپاره یې زرغون بیرغ جوړ کړو، په هغه باندې لا اله الا الله یې ولیکل، په د داسه دپاره د طالبان دپاره یې سپین بیرغ جوړ کړو، بیا د القاعده دپاره بیا سپین او تور جوړ کړو او بیا د داسه دپاره هغه دی د داعش دپاره تور بیرغ جوړ کړو. دا چې د په اصل کې د آخري مرمۍ د تروریستي ګروپو دپاره چې کله هم غربي هیوادونو د خپل استخباراتي لوبې چې کوي دا حقیقي فعالیت دی او چې اوس مهال که تاسو وینئ چې چین خپل آخري حد ته رسېدلی دی چې د نړۍ قدرت غواړي ونیسي او همدا ډول روسیه هم غواړي چې د نړۍ کې یو قدرت واوسي. دا په دغسې وخت کې دا فعالیت چې د دوی فعالیتونه ډېر سوي دي او امریکا ورځ تر بلې ضعیفه کېږي، دوی غواړي چې خپل آخري مرمۍ هم چې په خپل په ماشین کې لري دا هم استعمال کړي او دا ماشین چې دی د آخري مرمۍ چې ده دا یې د مهدي آخرالزمان په نامه باندې دوی استعمالوي. که کله هم موږ د خراسان قبر وګورو او هغه نقشه چې هغه وخت کې په د اسلام په وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو، نو هغه نقشه چې ده په هغه نقشه کې ازبکستان دی، ترکمنستان دی، د افغانستان شمالي برخې لکه سمنګانو، فاریابو، هراتو دا منطقې دي او د هغه سره هرات د ایران ډېر منطقې دي. دغه منطقې ته د خراسان نوم ورکول کېږي، مګر د خراسان بیا دوی وروسته په سیاسي لوبو دپاره دا یې واخیسته مکمله افغانستان او د افغانستان تاجکستان او ازبکستان او ایران او پاکستان او دا سیمې یې ټولې د خراسان په نامه کړلې. دا یو زون ځینې جوړ سو چې کله هم دا زون جوړ سو اوس د همدغه ډول باندې دغه تروریستي ډلې په هم چې اوس نن سبا مارکیټینګ ورته روان دی، ها خراسان دی، ها خراسان دی، ها چې د مسعود زوی هم ورته فعالیت کوي، دا بل هم ورته فعالیت کوي، دا بل هم ورته فعالیت کوي. د دې خو هم طالبانو دا مارکیټینګ شروع کړی چې مهدي آخرالزمان را روان دی، مهدي آخرالزمان چې را روان دی هغه به په کندوز کې خپل فعالیت شروع کوي چې دا کندوز دی. ولې په کندوز او ولې په تخار کې دا فعالیت شروع کوي؟ په اصل کې همدا اوس هم دلته په کندوز او په تخار کې دوه مدرسې دي، جهادي مدرسې بلل کېږي. دوه جهادي مدرسې په کندوز او په تخار کې جوړې سوي دي. دا هره مدرسه باندې نږدې 6 میلیارده ډالر مصرف سوي دي. دا د یو نظامي کمپو دپاره جوړ سوي دي، هلته تروریستي ډلې به جوړېږي او دا د آسیا په سطح باندې یو تروریستي ګروپو ځای دی او د دې دپاره چې دا جګړې یو غوریانو ته او تاجکستان ته او د ازبکستان ته او ایران ته او د سیمو ته ورسوي،
نو د همدې کمپو دپاره دا فعالیت شروع دی. هلته د مسعود زوی دا فعالیت کوي، دلته د طالبان هم ملایان ورته فعالیت کوي، تر څو د راتلونکي پروژې دپاره چې داعش دی د دغه پروژې دپاره دوی فعالیتونه وکړي او ځوانان جذب کړي چې سبا ورځ کې چې کومه جګړه کېږي دا جګړه به روسي د مرکزي هیوادو ته ولاړ شي، مرکزي اسیا هیوادو ته، چین خواته ولاړ شي، هند تر کنټرول لاندې راسي، ایران تر کنټرول لاندې راسي. دا اصلا په همدې موضوع باندې ده چې کله هم تاسو ګوګل ته ولاړ شئ، په ګوګل کې ولاړ شئ وګورئ، په ګوګل کې دغه موضوع سرچ کړئ چې ولې داعش لپاره د خراسان نوم چې دی ډېر مهم دی. ځکه چې مهم دی چې دوی حدیث شریف لري چې په آخر زمان کې مهدي آخر زمان چې راځي دوی د تور بیرغو سره راځي. نو اوس دا تروریستي ډلې چې دي دوی آخري مرمي استعمالوي، د دغه نوم څخه استفاده کوي او ډېر مسلمان ځوانان چې دي د دې موضوعات څخه ناخبره او دوی په دې باندې شروع ورکوي. ښه، مهدي آخر زمان چې کله هم راځي دوی خپل قوانین لري، هغه داسې نه دی، هغه ټوپک په لاس کې نه لري، هغه داسې معجزه لري چې کله هم پر هر سیمې باندې خپل حرکت یې وړاندې کړو په هغه کې به ټول ماشینري سیستمونه بندېږي، که هغه اټوم بم اوسي، که هغه ټوپک اوسي، که هغه مرمۍ اوسي، که هغه وسله اوسي، که هر څه اوسي هغه بندېږي. مګر دا خو نن سبا د خپله کلشینکوف په لاس کې دی د مهدي آخر زمان چې منشر وکړي. ګوره په اسلام کې دا کوم کارونه چې نن سبا روان دي دا ټولو تروریستي ګروپونه دی، دا د افغانستان د تباهي دپاره دا کوم ځوانان چې تباه کېږي په دې کې د غربي هېوادو پروژې دي، دا د افغانستان د بدبختي او رذالت او جهالت او بربریت او تباهي لاره ده. مهدي آخر زمان په هکله باندې که تاسو کتابونه ولولئ، په صحیح ډول باندې کتابونه ولولئ، هغه د ځانه شرایط لري، د هغه قوانین لري. بیا چې هغه ظهور هم وکړي هغه د ځانه معجزې لري، هغه داسې نه دی چې لکه داسې سړی راسي چې د ټلیفون هم مخ ته کامره ولري هغه خپل اعلان وکړي او خپل ځان د مهدي آخر زمان اعلان کړي. هغه خپل بس چې راغلو بلا چوف وي هغه منطقي و دغه ټوله ټکنالوژي په ټپه درېږي. نو که هغه په اسلامي خبرو باندې باور لري خو هغسې په هغه حقایدو باندې باور ولرئ. او که بیا غواړئ په تروریستي منطقو باندې چې ملایانو شروع کړي دي ستاسو د مغز پرېولو لپاره، ستاسو د استعمالولو لپاره، بیا که راسئ بیا بیرته همدې تروریستي ډلې د داعش دپاره تاسو باید یو ځای سئ. نو راتلونکي دپاره زموږ ډېر بدبختي را روانه ده چې هغه تاسو ته مو په بار ویلي د 2000 څخه د 2028 څخه شروع بیا تر 2015 کاله پورې دا تر ټولو سخت کلونه دي د افغانستان دپاره. دا ورځ تر بلې به حالات ترخیږي، ورځ تر بلې کورنۍ جګړې به راځي، ورځ تر بلې به دا اوسني ملایان چې دي دوی څخه کنټرول ځي. دا کنټرول خو داسې نه دی چې دا خلک چې اوس وایي چې بس الهي نصرت دی زموږ سره، همدا اوس چې پر تا باندې ډالر ختم شو ته الهي نصرت ختم دی در باندې. دا ټول امریکایي نصرت دی، دا ټول اقتصادي نصرت دی، دا ټول سیاسي نصرت دی. الله تعالی سره بیخي هېڅ لاره نه لري ځکه چې ته یو تروریستي ډله یې. دا کوم کارونه چې ځوانانو پر نن سبا پر دې باندې فعالیت شروع دی چې مهدي او آخر زمان دا ټول د داعش دپاره مارکیټینګ روان دی. ولې تاسو نه پوهېږئ؟ دا کومې خبرې چې زه تاسو ته کوم دا ټوله خطرناکې خبرې دي، دا داسې نه دي چې داسې اسانې خبرې چې زه تاسو ته کوم. هر یو چې کوي دا ټوله دا زیاتره کسان چې دا ځوانان په اروپا کې ناست دي، دا خپله د پوهنتون استادان چې دا خبرې تاسو ته کوي چې دا ډلې را روان دي، دا فعالیتونه را روان دي، دا داسې کارونه کېږي. دا داسې نه دي چې دوی خپل د خېټو وایي، دا حالات چې همدغه ته ایجابوي چې دا خبرې دوی کوي. نو ډېر ځوانان په همدغه څه دی چې یاره عیبت الله چې دی زموږ رهبر دی او موږ چې څه یې وکړل دا ګوره دا ټول استخباراتي لوبې دي. په دې باندې خپل سر خلاص کړئ، په دې باندې پلټنې وکړئ، خپل ځان او خپل اولادونه او خپل آینده خپل نسلونه مه تباه کوئ. تاسو ژوند تباه کېږي، د نورو هېوادو د ګټو دپاره تاسو تباه کېږئ. داسې نه دی چې تاسو دپاره ګټه راسئ. تاسو به 1 روپیه او تاسو به د ژوند دپاره یوه څاڅکه اوبه به هم ونه وینئ. تاسو به استعمال سئ او ګټه به یې نورو هېوادو ته ورسېږي. نو هیله مند یم چې ځوانان به دې باندې پوه سئ. په دې پروژې کې هزاره ځوانان به داسې ووژل سي، داسې به ووژل سي لکه عزتي ځوانان چې هغه مخکې ویډیو کې تاسو ته ویلي وه. نو دا موضوعات چې دي دا ډېر جدي ونیسئ او خپل ژوند په خطر کې مه اچوئ.
دا و د نن ورځې ویډیو هیله یم چې اوس هم ترلاسه کړو سي تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.